موږ په افغانستان کې د برېښنا شرکت د بیل شوې انرژي په راټولولو په انداز 2.5% عواید زیات کړي دي او زیات مکم کړي دي. په ټول هیواد کې له میټرونو پرته یعنی ترو لاینونه هغه شالته به لاین ترو یا به میټر خراب و یا به په غیر مسلکي ډول استفاده کوله د هغوی مخنیوی سوی ده. د هغوی مخنیوي په مقابل کې د موږ د ضایعاتو مخه نیول سوې ده او د موږ د عوایدو کچه لوړه سوې ده. ټول دولتي ادارو د 1401 کال پورې هغه پورونه په دولت باندې وو، له هغه نه مو الحمدلله 3.5 میلیارد افغانۍ راټولې کړي دي دولت نه. او کابل کې هغو پیرودونکو څخه چې حاضر نه ول د برېښنا بیلونه په خپل وخت ورکړي او په هغوی کې سیاسیون، زورواکي او داسې خودسره خلک وو چې هغوی د برېښنا بیلونه نه تادیه کول. موږ وکولی سوای چې 118 میلیونه افغانۍ له دغو خلکو څخه ترلاسه کړو.